کله چې د جنسي قاچاقو ستر تمویل کوونکی جفري اپسټن د ځان وژنې رپوټونه خپاره شول، نو په ټولنیزو رسنیو کې د هغه د مړینې قضیې ډېرې پوښتنې راپورته کړې او خلک حیران شول چې دا پیښه څنګه ناڅاپه وشو، چا ووژه او ولې. یو امریکایي کمیډین ټرنس ویلیام په ویډیو کې وایي هغه چا د نظارت نه آزاد کړی و، چا وکړو، سکوبیډو، ډاکټر فیل او که بل چا او که کلنټن. تاسو پوهیږئ هغه د کلینټن په اړه معلومات درلودل، نو ځکه سړی مړ شو. د ټولنیزو رسنیو کتونکي وایي چې د اپسټن د مړینې ناڅرګند لامل په یو شمیر سایټونو لکه ټویټر، فیسبوک او یوټیوب د آوازو سم طوفان جوړ کړی. دا اواز یو دود ګرځیدلی دی. مونږ ګورو چې د نیمګړو معلوماتو او اوازو څپې د هر چا ذهنونو ته رسیږي. We've always had conspiracy theories. I mean, as long as there's been... مونږ ته تل په هر خبره کې پټه دسیسه ښکاري. یوازینی توپیر دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه منفي خبرې او نظریات په سرعت مزل کوي. هر څوک کولی شي د هر څه چې زړه وغواړي هغه ووایي او ولیکي. یوه مسله چې د ټولنیزو رسنیو سایټونو لکه ټویټر کې لیدل کیږي هغه د ټرند یا د موضوعاتو د عام کولو ده او دې سره خلک د مسلو په اړه شدید عکس العمل ښیي او توطیو ته یې پام کیږي او د اپسټن په مسله کې هم داسې روان دي. د تمایل وړ موضوعاتو نه ښودلو مفکوره خورا منطقي ده. دا واقعا د خلکو پام هغه څه ته اړوي چې اته د دوی په فکر کې هم نه وي او که هغه څه چې تمایل کوونکي دي د توطیې نظریه ده. نو د ټولنیزو رسنیو شرکتونو یوازې د دې پراخه کولو او د خلکو راوستلو کې برخه اخیسته. مونږ باید د انلاین معلوماتو خوندي کولو په اړه فکر پیل کړو، ځکه چې مونږ د ریښتینې نړۍ پایلې په ټولنیزو رسنیو کې ګورو. د هرې لوی پیښې سره سم ټولنیزو رسنیو شرکتونه تر فشار لاندې راځي چې د سخت یا افراطي لیدلوري کمولو لپاره یو څه وکړي یا دا چې د دې کار د ترسره کولو لپاره تنظیم کوونکی ونیسي. کالیه رڼا نورستانۍ، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.